بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ طه شروع شو. سورۃ طه مکه کې نازل دي دی کې 135 آیاتونه دي او سل 15 دیر شو اترو کوګانو دی ورکی. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم مدد دنوم د الله پاک سره، برکت دنوم د الله پاک سره، مرګرتیا دنوم د الله پاک سره. دا سه الله پاک چې ډیر مهربان لوی مهربان دی. طه الله خپويږي په معنا د دې حروفو. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ندیرا لګلې مونږ پتا باندې دا قران دې د پاره چې ته په مهنت کې پروزي، مشقت کې پروزي. الا تذکرتن مگر دا قران هو نصیحت ته لمن دا چا د پاره یخشا چې پزله کې د خدای نه یریږي. تنزیلا را لګلې شوی دې ممن دا چا طرفه خلق الارض چې پیدا کړې د ازمکا او سماوات العلا او اسمانونو اوچت. الرحمن علی العرش استوى رحمان ذات په عرش باندې قائم شوی دی. څنګه چې د الله د شان سره خای له ما فی السماوات خاص د الله دی هغه چې اسمانونو کې دي سره د اسمانونو، او ما فی الارض هغه چې زمکه کې دي سره د زمکه، او ما بینهما چې د دواړو منځ کې دي، او ما تحت الثرى چې د زمکه لاندې تل کې دي. و ان تجهر بالقول او کتخکار کې یو خبره فانه یعلم السر یقینا معلومه دی الله پاک ته پټه خبره و اخفا پټه خبره و اخفا او هغه کارونه چې تاسو پټ کوئ. و ان تجهر او کته خکارکه بالقول خبره فانه يعلم السر یقینا معلومه ده الله ته پټه و اخفا او هغه چې په صيغه د اسم تفضیل سره زیاته پټي. الله لا اله الا هو الله نشته دی لایق د بندګۍ هیڅوک سوای د الله نه. له الاسماء الحسنى الله لخستخست نمونه دي ټول. وهل اتاک حدیث موسی دلته اوس تفصیل ذکر کیږي د قصې د موسی علی السلام په سورۃ طه کې چې د موسی علی السلام واقع څومره تفصیل سره ذکر ده، دومره تفصیل سره یو سورۃ کې نشته دی ورته وایي. وهل اتاک او آی راغله د تا حدیث موسی خبر د موسی علی السلام اذ را نارن چې کله ولیدو موسی علی السلام هور شعیب علی السلام وطن ته تلو مدین ته الته ولا شعیب علی السلام خپل لور ورک په واده نکاح باندې ورک واپس راتلو کوه تور سره هور لیدو هور الته ولا الله پیغمبري ورکا اذا انارن چکله ولیدو اور فقال لاهله نو د خپل کور خلکو ته ویل کوسو تاسو دلته لګ ودرېږئ ایثار شي. انی انست نارا ما اور لیدو او د جمی موسم یخنی وا لعلی اتیکم منها بقبس زوردما چې شاید روړم تاسو لا دغه اورنا لګ شعله د اور او اجدو علی النار هدا یا ودی اور سره سو کوی نم دا اور بچا بل کړي اغینه بدلار معلوماتو کما لاربتنا معلومه کم دلار پته پته معلومه کم. فلما اتاها چکل دی اور لرال موسی علیہ السلام نو دیا نو आवाज شو یا موسی اے موسی انی انا ربک ز سارا بما فخلعنا علیک نو خپل چپلیو باسا انک بالواد المقدس توا تپیو پاک میدان کی چتوا نو می دے وانا اخترتک او تما پسندیدہ کی تما خوخ کی فاستمعوا وقد لما يوحى حکم ته چکم تا کیږي تا ته چکم وਹੀ کیږي. انني انا الله بیشک ز الله ملا اله الا هو نشته د لایق د بندګۍ الا انا مگر زم فعبدني نو بندګۍ کو زما واقم الصلاه لذکر او قائم سات من زما د یاداشت پارا. ان ساعات اتیه بیشک قیامت راتن کې د اکاد فیها ز دا پټ ساتما لتجزا كل نفس بما تسعى چې بدله ملو شهر کاسته دا غس چې صد کړی دي. فلا يسدنك عنها متادر ایثار نکی عنها د دینا من هغه کس لا یؤمن بها چې څوک ایمان نه لري وتبع هواه فتردا او لګیدل د خپل خواهشات پسې نو دې گمراه کړي دي. وما تلک بیمینک یا موسی او داس شه دې ستا په خلاص کې موسی علی السلام سره و چې چوکاو کونټه و سره هغه باندې وګړو چیلو تا پانی را سندلی الله ورته داستا خلاص کې څه شه دې الله ته حپتا و خو موسی علیہ السلام لګ مانوس کولو. قال موسی علیہ السلام فرمایل هي عصای الله دا زمام امسا دا
اتوکا علیها پدی باندې اٹیک لګوم چستړې شم واهش بها علی غنمی او پدی باندې پانی را سندما خپل ګډ چیلولا وليفیا معارب اخرى او پدی کې زمانورم ډیر د کار خبرې دي چې کله ور سره الله خبرو کړو د الله خبره خوري خوږی وي موسی علی السلام باندې خیو لګی چې الله را رته پوسو کو چې داخله اس کې رسې څه شي دي نو ادا امسادا نو نور تاسو ته الله نو کړی چې ته پدې سکے وای پدې ځا ډانا لګو موګړ چولول پی چې وی کته چې دا هم الله سره خبرې ودی کی نبی زره خبر راغونډه کوي دي کې زما نورم ډېرې فائدې دي قال الله ورته فرمایل القیا یا موسی ته وی ورته دي کې یو بل فائدہ مدا حاضر ته خیم تو ورته اے موسی فالقاها چې کله دا او چکونټه ورته په میدان فائدہ هي حیاتن نو دغه وخت د دینه جوړ شي او مار تاسو واز غلیدو قال موسی علیہ السلام چې کله د مار لیدونو بتقاضه بشریت هغه مار چوکو ته چزغلی د ازغلی منډه کته نه الله ورته منډه مو لا سرواچو خذ هاویني سوالات خفمه یری غیر یره موسی علیہ السلام لا سرواچو سنعيدها سیرتها الاولى من زرد چې دوباره وکدا پاغه ولني شکل باندې ولني حالت باندې چې څنګه بیا لا سرواچو چې وکتا غلاس کی چکو بیا یو بل د شفقت والا معجزه وګوره وازمم یاد کایلا جناحک خیلاس بل بغل ته جوخت کا تخرج بيضاء من غیر سوء مدا بروزی تک سپین بغیر د صعيب نه صبرس مرض بپینی یو برس مرض هم پړقیږي زلیږي نه غنا آیت اخرى دا یو بل نه خلا لنوریک من آیاتنا الکبرى د پاره چو خو مونږ ته تخپل نخي د خپل نخونه لو یا نخا اذهب الى فرعون وزلار شتا تشکیل شو لار ش فرعون دا انه توغا اغدر سر اوچت کړي دي سرکش شوی دي قال موسی علیہ السلام رب اشرح لي اے رب زما پرانی زما صدری سینه زما ويسر لي او کولو آسان کما د زما کار امری زما کار وحلل اوس پړه عقدتن غوټه من لسانی زما د جبی يفقهوا قولی چې دا خلق زما په خبر پوي شي وجعل لي وزيرا من اهلي او وګرځو ما د پارا زما کار جوړون کې وزیر زما په خاندان کې هارون علیہ السلام اخی چې زما ورور دی خپل چې کله ځان لنی کلا را چار خوخه کې نورور د پارا بند الله نه نیک لار چار غواړي دا ډیر د الله نوالی چې دوړ روریان په یو لار رواني او غلار الله رحمان ذات ورغلی وي اوشدد به ازنی مضبوطه کا پد سر تمام لا مضبوطه کا واشرکه فی امر او شریک کده ما سر زما د دین په د کار کې کین سبحک کثیرا دې د پاره چې مونږ بستا تسبیح ډیر وایو چرته یو کسب چې چرته دواړه اړم شونو ډیر تسبیح وایو ونذکرک کثیرا مونږ بیات کوتا ډیر انک کنت بنا بصیر ای الله بشک ته مونږ ویني لیدون کې کتون کې قال الله فرمایل قد اوتیتا تحقیق سره درکړل شتا تا سؤلک یا موسی استا سوال اے موسی علیہ السلام سوال دی قبول شو موسی تا سره هارون علیہ السلام وزیر شو هغه پیغمبر شو ولقد مننا علیک مره اخرى او تحقیق سره احسان کوم پتا باندې یو ځل بیا اذ اوحینا الی امک کله چې موږ حکم لګلستا مورته ما یوها هغه چې کوم اورول کی مخکې ان اقذفیه چې توا چوا دی فی التابوت په صندوق کې فقذفیه او دی وګرځاو بیا فل یم می په دریاب کې فلیلقه الیم نو دا دریاب بده وګرځي بالساحل په کناره باندې یاخذو عدو لی روچت بکی دې زما دشمن و عدو الله او د دشمن موسی علیہ السلام چې په کوم دور کې پیدا دی فرعون آرډر جاری کړو چې نارینه ماشوم پیدا کیږي علالوی موسی علیہ السلام په دغه کال پیدا شو مور ته الله الهام کو چې دې په یو صندوق کې واچوا او هغه صندوق دریاب کې پرې د نور ته پیغام او حفاظت به مونږ کوو مور راولګی دا موسی علی السلام وړو کې دغه کې دی د فرعون د یریه په صندوق کې واچول او دریاب به رحمت چپوته ور حواله کو د موسی علی السلام یو مشرق خور و مور ورته ویل چې بچی ته د دریاب په غاړه ځان داسې ناجانه ک چې گویا تا خدا صندوق نه دی لیدل خو پټ پټ نظر لاندې ساره چې کم خوازی اخر د مور محبت ته د دریاب نه یو نیر د فرعون محل ته توشوي د خدای کړو ته ګور الله داسې کول کوي هغه صندوق د فرعون کور ته لاړو د ولی په غاړه باندې د نیر په غاړه باندې د فرعون د کور
خادمان لګیا دي لوخي لرګي وینځي چې وکړه صندوق را روان دي ورګړي شو ورپسې هغه صندوق یې راوېستو د فرعون خزوا آسیه بیبي رستم مسلمانه شوې ده هغه ته خودلو چې دا خو معشوم دی ورکی چې کولاوي کوته نه سر ډېر خپل معشوم او خپل به ولنه الله وي مونږه مینا ورچولې و د په صحرا باندې چې چا ببلیدو نو خوخیدو به او بل راتلون کې وخت پیغمبر کېدو او د عمر کې خاصم معشومان د خلکو خوخ آسی بیبي غیږ کې واخستو فرعون را لکوته نو فرعون خو د وړو دشمنو यूं कत्ल के बच्चों से वो बदनाम न होता अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह वेली दी यूं कत्ल के बच्चों से वो बदनाम न होता अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी फिरौन असद वड़ू को कत्लुल बांधी बदनाम नबो बदनाम शवे अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह वही नबो बदनाम शवे یو کالج به جوړ کړو د لاډ میکاله والا ټول بمړو ذهني تور باندې غلامان مړه داغي وای ها نماز کار دې چې زور سره مرګتیا کوي فرعون چې د بهر نکور ترالو چې وی کته ماشوم دی خو د ماشومانو قاتل دی نو خزه ته وای دا کم څنګه راغله دی او سترګي ورته سریش او بوټي راوته او بس دا خو زوجنم کې دې شي دا ماشوم چې زما سلطنت پور سره بربادي خزه ورته په کلار کې نه بس ډیر دی وجل سزري خدای چې دا مغه ماشوم لرش دباوي کو نور هو پوي دالته خلک خورن چې دې سوګو کی فرعونی بار به کنه بهر به فرعونی کنه کور کې خو بس بیا سبا چي ولیکن مسړی سره وګو کې ورکو خدان بیا سر را پورته کو چې نه سپته لګي خزه ته پرېم ده چې مړې کم وینا خزه ویل خزه امتحان وکړو پيو تالی کې ورته ملغلره کې خود اللال پبل کې ورته بلس کروټه کې خود د دین اولادنی فرعون دا سکارو کو چې موسی عليه السلام ماشوم دې نو غیږ کې واخست د فرعون سلور سو کال عمره او په دې ټول عمر کې د یو پینډال ضرورت هم ورته نو پېښ شوی ها د یو ګوله د اومنیډال د شین کاغذ د سور کاغذ د شیر ببرشیر مبرشیر دا ګولم چرته ورته بیمار شوی نو ټول عمر کې سلور سو کال او بیا رستو بتاو تو هغه مسله ویل چې ډریپونه فلېجل ملېجل مسله ورته بیا بعد کې پېښ شوی او چې موسی عليه السلام راغټ شي که خیری غیږ کې چې کله واخستو نو موسی عليه السلام ماشوم دی خو د دې ګیرې نه په یو لاس ونیو او په دې بل لاس ته نه خیو زبردست ته توړو وستا د فرعون نه د داسې وتره هډو منتظر کینو نو خزه ته ویو د کاته کنه او د کاته کنه دا غدې کنه خزه ورته خلک کینه ماشوم دی بس ماشومان خو هغه ګیرې د لاس ورځي د فرعونم ګیروا د فرعونم ګیروا دا ګیره خریل چې دا رستو زمانہ کې راغلي د لوط علیہ السلام زمانہ کې ګیره خریل چې دي او زمونږ په دې بری صغیر پاکو هند کې دا 1857 نه بعد ګیره خریل شروع شوې تر دغه وخت پورې په تاریخ کې څوک هم نشي ثابتول چې چا ګیره خریلی یا لنډه کړي دا اوس نور څه حالات جوړ شو دا اوس د ځوانانو د ګیرو پورې خندا شروع کړي دا ټول ګیره خریلی دلته یو چخه پریخي ځان ورته حق کړي کله دلته سونه کې پریخي کله دلته اوس ورکه هغه دغه جوړي لارې جوړي چې ما تحقیق وکړو چې دا چهرې دي ته کم ځای نه رالي دا د يهودو د نصاراو د پادریانو چهرې وي دا دي ته څنګه رااله ته دنیا نه ګلوبل ویلج جوړ شوی دی راځي شوی د دنیا په یو بټنې په دوره باندې لري د ما نو الکه ما سره قرآن دی ما سره د اسلامي چهره دا هغه په خپل مخ باندې ثابتوم یو د مجوس چهره دا بریتونه وګد ګیرانا دا د مجوسی چهره دا یو د روسی چهره دا د روسی سړی ګیرو بری دواړه واړه ماشين کوي یو د سیک مخ دی بریتونه وګد دی او ګیره وګد دا د سیک مخ دی یو د مسلمان چهره دا
بریتونه واړه او ګیره لویا او یو د يهوديو د عیسائی مخ د شین امرود مخینی ولې یو شی نشته دی اوس ګورو چې کومه چهره چاته خوخه او څومره ډیری ځوان رالو راته وی مور می وای چې ګیره وخرایا نو تاسو د نکوم د مسلې چې یو خوا د مور خبره ده بل خوا ګیره ده سبق زم سوچ کې واچول ما ورته مل ګیره وخرایا د مور معنا وای ها تم راته وی چې د مور معنا ملاو په یو شرط تبلار شي مور تبوي چې تسرخ وخرایا زب ګیره وخرایا تسر وخرایا زب ګیره وخرایا په خپل دا وګدو وخت په دې اړ په شکل کې برداشت کړی دي او زما په مخ باندې دا ګیره نشي پرځوي بیا بدل سوکا بس نه دي ځا چې په دې وجه نو د فرعون هم ګیره وها ګیره خړایلو کنسپټ د سره نو دا د لوط علی السلام په زمانه کې پیله شروع شوه دا هغه وجه بس نشم بلخه او بل 1857 نورست زمون په دې بر صغیر کې ګیره خړل شروع شوه چې کله انګريزونی نو بس دا غریب خاصم دی مالدار پشان پیخي کوي کنه نو داغه پشان چهره جوړه ک چرآ شدی کې بچتا جنت فردوس نو خځه ورته چې دغه په کو خیر د امتحان وکړو یو تعالی کې ورته لال کې هو دوبل کې ورته سکرټه کې هو دا موسی علی السلام لال راخستو جبرئیل علی السلام رالو لالا سی ول سکرټه تا کو چې وجنی دی ګوره مساله دا هغه سکرټه راوغست خلیته کا هغه باندې جبه وسوځید بیا په جبه کې لک تړتړاهټ جبه کې لک تړتړاهټ نو ځکه دا سوال کړو چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي او واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اشدد بي ازري بیا پریخو چې پریخو نو د موسی علی السلام بیا د الله او د موسی علی السلام د دشمن په کور کې تربيت بیا مو یا الله اکبر د سر دشمن په کور کې نو الله وي مونږه مور ته ویل چې ته دې په تابوت کې واچوا تابوت په دریاب کې پریدا دریاب به په کناره باندې واچي نو د دشمن او زما دشمن بده روچت کې والقیت علیک محبتا مني او ما واچول استا په مخ باندې محبت د خپل طرفنا ولتصنع علی عینی او تو پرورش بیا مو زما د سترګو د وړاندې استمشي وختو کا چې کله روانه واستاخور د دریاب په غاړه غاړه روانه و فتقولو هغه چې کله بیا رااله نو پکور کې بیا اوس دا ماشوم دی د پیو ضرورت ته ورته نور ټوس غذا خو خړې نشي بس د فرعون نه خو بچکو الله بچکو سبب ولا خزشو چې بچو اوس د خوراک ضرورت پکار دی خوراک یو زنانا چې ولا خوراک ورکې دا غیر خوراک نالي د بل خوراک نالي د بل خوراک نالي او جاړي ماشوم چې په جړه پوری کی او بیا خوراک هم نالي دې کې دا موسی علی السلام چې کوم خور د دریاب په غاړه ګرځیدا هغه ځان نه جاڼه کړي دی هغه د خزو کرانه نه وته ودرېدا چې وکړه چې ماشوم خو د چا خوراک هم ناخلی نو دی ویل اسی بیبي ته چې زه ماته یو داسې کور معلومه دی کزه درته هغه خو منو امید دربه دی چې داغي خوراک بوالي اسی بیبي ویل لزر سوال جواب ورپسې وکړ نو د موسی علی السلام خپل مور پس سوال جواب وشو الله اکبر مور رااله سترګې په یخي کې چې بچي میول د روغ رمټته ځان ته جوختم کو خوراک مولا ورکو او تنخام ولا مقرر شو خپل بچیله به خوراکم ورکې د الله قدرتونو د ګوره او الټا به ورته تنخام ملاوي آسیه بیبي ورته وای بس تعالی مونږ د محل کې یو کمره در کو ته بدل توسي یا ورته نه زما کور دی او زه کور نشم پرې خو دی او دومره در سره کول شم خیر د تاسو له بد ماشوم ز خپل کور ته بوزم د خپل بچی غونته به پالم وی ډیره خلاصه خپل کور ته هم بوزو تنها مقرره ده خپل کور ته ملاړو بچم شو اسباب الله برابر کړ مسبب الاسباب الله دی کدا موسی علیہ السلام آغا دایانو له پګوت ورغلې وس بنو الله بچ کول کوي ها
اذ تمشي اختك كم وقت تلستا خور فتقول واغي هل ادلكم عايزتا استوخم على من يكفله غسوك چې دې بدلو پالي فرجعنا الى امك نو موسی ته مونږ را واپس کی خپل مور ته کای تقر عین هادي د پاره چې یخي شسترګي داغي ولا تحزنا او غمون کیاغا وقتلت نفسا او بیا تا مړ کو یو کس فنجینا کا من الغم نو تمون بچ کې د غم نو فتننا کا فتونا او مونږ ازمیختو کو پتا باندې ازمیختو فلبست سنین نو تا سو کال تیر ک فی اهل مدینا ومدین والو کې ثم جئت على قدر یا موسی بیا ته تقدیر سره را لې موسی علیہ السلام وس تنعتک لنفسي او ته ما خاص کې د خپل ځان د پاره اذهب انت لا شت واخوك واستارور بیااتی زما د قدرت نه غسرا ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوي زما په یاد کې اذهب الى فرعون دوړلار شي فرعون ته انه توغا غډ سر چت کړي سرکش شوی دی فقولا له قولا لینا نو کوي هغه خبر نرمه لعله يتذكر شاید چې هغه سوچ کې او یخشا یو یریږي الله چې دعوت او تبلیغ د پاره د موسی او د هارون علیهم السلام تشکیل کو نو ورته فرعون ته نرمه خبره کوي فرعون ته نرمه خبره کوي مونږ باندې مسلمان ته ولې نرمه خبره نه کوو قال دې دوالو ورته ویل ربنا اننا اے رب زمونږه بشک مونږه نخاف یریګو ان یفرط علینا چې په مونږ باندې وسوک راپیخ کی او ان یتغا او یا وسوک زمون په خلاف باندې جوش کې راشي چې مونږ ورته خبره شروع کړی نیو را باندې برابر دي کې مړبم کی او یا به فرعون جوش کې راشي قال الله ورته فرمایله لا تخافا ما يريغ انني معكم ازتا سدوالو سره ما اسمع اور ما وارا او وینم ګورما فاتياه زي ورشي فقولا ورته وای ان رسول ربك چې موږ ستاسو رب را لګل شي پیغمبران یو فارسل معنا بني اسرائيل موسی را خوشي کپره د بني اسرائيل ولا تعذبهم او دې مکړوا بيګارونه تن ماخلا قد جئنا كبآية يقينا راوړي د موږ تا نه خبر ربک ستاسو رب د طرف نه والسلام علی من تبع الهدى او سلامتی دی پاغه چا باندې چې چا سملار او منو د تابعداري وکا ان قد اوحي الينا تحقیق سره متوحی شوی دا ان العذاب علی من كذب چې عذاب برا دی پاغه چا باندې چې چا تکذیب کو او تولا مخ واړو قال فمن ربكما فرعون ورتویل سوق دې تاسو د دوړو رب یا موسی قال ورتویل ربنا الذي دم رب اعطى ورکی کل شین هر زمون رب هغه ذات ته چې ورکړې دې هر سیس تا خلقه داغه صورت ثم هدا او بیا ورتلار خود لیدا قال فما بال القرون الاولى مدوړان دینو خلقو بس حالي چې کم مخ کې تللی دی په کم حالت په کم دینو قال علمها موسی عليه السلام ورته ویل دا خبر عند ربي زما رب سره دی فی کتاب په کتاب کې لا یذل ربي نه خوېږي زما رب ولا ينسى او نه زما د رب نه هیر راځي الذي جعل لكم الارض زما غرب دی چې جوړ کړی د تاسو د پارز مکه مهدن بچونا وسلک لكم او جوړی کړی دي تاسو د پارفیا په دې مکه کې سبولن لاري وانزل من السماء ماء اور وروري د اسمان نو باران فاخرجنا به ازواجا نراويس دي موږ د اسمان د باران وبو سره قسم قسم من نبات شتا سبزه مختلفه کلوا خریتا سور او انعامکم او سروي خپل ساروي ان فی ذلک لآیات لأولی النهى یقینا شته پدې کې خامخا ډېر نه خد عبرت ډېر نه خد الله د قدرت ډېر نه خد الله د وحدانیت لأولی النهى قل ولولا ودم رواسته یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الله زموږ ایمانونه محفوظ کا زموږ مازیمون ته معاف الله د درس په وینا کې پاورې دو کې موږ کوم به ادبی کوتا هشي الله مون ته معافي وکا الله کوم یو ټکی داسي سبقت لسان سر د خلینه وته چې غستا یا د دې استاد بندگانو د دل ازاره سبب جوړ شوی تا نم معافي غواړم دینم معافي غواړم الله ما ته معافي وکا موږ ټول ته معافي وکا صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابہ اجمعین اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم اللہ پاک فرمائی دے زمکنا منگا پیدا کئی تاسو وفیہا نعیدکم ام پد زمکا کی بمونگا تاسو سنبالو واپس بم پزمکا کی پا قبر کی گدو ومنها نخرجکم ام دے خور نبار و باسو منگا تاسو تارتن اخرى یوزل بیا خور ن پیدایو خور تبزو او خور نب یوزل بیا روزو ولقد اریناه آیاتنا او تحقیق سرا منگا فرعون تا اخودلی خپل د قدرت نخی کلها ټولی مو فرعون تا دخپل قدرت ټولی نخی اخودلی فکذب اغا دروغ گنلی و ابا او انکاریو کو وین منل خبر قال فرعون ویل اجئتنا تراغلی مونتا اے موسیٰ علیہ السلام لتخرجنا چتوبا سمونگا من ارضنا زموند دی ملکنا بسحر کا دخپل جادو پزور باندی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام فرعون فلنأتینک بسحر مثله من بمروڑو ستا مقابلیلا یو دغ شانتی جادو ستا دی جادو مقابله بمونگ د جادو پزری سروکو فجعل بیننا و بینک موعدا نو تم مقرر کا زمونگا او خپل مینس کی یو وعده یوزے یو وعده مقرر کا لا نخلفه نحنو چه خلاف بنکو مونگا دا غوادی ولا انت او نت مکانا سوا یو میدان صفا یو صفا میدان مقابلی لجوڑ کا قال موسیٰ علیہ السلام والموعدکم وعدستا سشوا یوم الزینتی د جشن رز بنی اسرائیلو کې دغه زمانہ کې یو جشن بکیدو عام خلق باور ترا جمع کېدو نو دا ورځ دا د جشن ورځ د مقابله شو وان یحشر الناس ضحا او دا چې را جمع بشي خلق د ساخت په وخت کې فتولا نو الٹا روان شو فرعون فجمع کیده را جمع کا خپل منصوبا ثم اتا بیا راغلو چکل میدانو لگی دو د مقابلی جادوگران راغلی دی نو موسیٰ علیہ السلام والا دعوت ورکی پہلا دا جادوگرانو لا قال لهم موسیٰ فرمائلا جادوگرانو تا موسیٰ علیہ السلام ویلکم کم بختی دا تاسولا لا تفتروا علی اللہ کذبا مجوڑوی پا اللہ پاک باندے دزان دروغ فیسحتکم کنی غرق بکی اللہ پاک تاسو بعذاب پا عذاب سرا اللہ بتاسو تبا کی گورے
هلته بټن و دلته د مړه داسو لیونی دي قال لهم موسی علیہ السلام فرمائل دویتا ویلکم ہلاکت دیتا سلا کم بختی دیتا سلا لا تفتروا علی اللہ کذبا مجوڑا وی پا اللہ پاک باندې د ځان دروغ فیسحتکم بعذاب کنی ہلاک بکی غرق بکی اللہ پاک تاسو پیو آفت سرا یو عذاب سرا وقد خواب او تحقیق سرا مراد تن دے رسیدلے من افترا چا چې د ځان دروغ تړلی دي فتنازعوا امرهم بینهم موسی علیہ السلام په دې خبره باندې جادوګرانو خپل میس کې جګړه واچولا خپل میس کې هغه کې کلبلی خورشوا یو ویل چې الګ ګور دا جادوګر نه دی خبره سلام مشوره کی دا واسر النجوا او پټو کا مشوره قالوا ان هذان لساحران بیا جادوګران د فرعون پریشر کړهل او جادوګرانو ول ان هذان ندی دا دواړه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دا جادوګران دي ان هذان لساحران یقینا دا دوړ جادوګران دي یریدانی دی دا غواړي ان یخرجاکم من ارضکم چې او شړی تاسو تاسو د ملک نه به سحرهما د خپل جادو په زور باندې ويذهبا بطریقتکم المثلا او موقوف کی استاسو دا طریقہ کما چې خاص خ چلن دے تاسو خ طریقہ دا لری کول غواړي موقوف کول غواړي فاجمعوا کیدکم نو مقرر کئ خپل تدبیر خپل منصوبه کلا کا گئی ثم تو صفا بیارا شی قطار تړلې شي صف در صف قطارونو کې راشي وقد افلح اليوم او تحقیق سرا غټلې د نن من استعلا اغا چا چې سو غالب شو قالو جادوگرانو یا موسی اے موسی ایمان تلقیا یا تخبل کرتب او خایا او غرزوا و اما ان نکون اول من القا او یا مونږ کیو اول غرزون کی قال موسی علیہ السلام فرمایل بل القو نبل کی تاسو غرزوی فاذا حبالهم بیا دغه وخت کی داغي اغرسه پړي وعصيهم او داغي چوکی پونټه یخیل الیه فخیال کی رات لی موسی علیہ السلام ته من سحرهم داغي د جادو په وجا انها تسعا چګینی دا خو د رښتیو سا والا ماران دی وزغلی فاوجس فی نفسه نو محسوس کا موسی علیہ السلام پسړ خپل ځل کې خیفتن یرا موسی علیہ السلام قلنا اللہ فرمائی مون ورته فرمایل لا تخف تمویریگا انک انت الاعلى خبر دا مقرر شوی دا چې هم تبنن اعلی اوچت بای غالب بای والقیو غردوی موسی علیہ السلام ما فی یمینک اغسس چې استاخلاص کړي تلقف ما صنعوا یو نوړې بکی ټول بلوړ بتیر کی اغه سيزونه اغه جادو چې کم دوی کړي دي دا ټول پړی مړی ويو نواله کی انما صنعوا کید ساحر یقینا کړي دي دوی فریب د جادو ولا يفلح الساحر او نه کامیابی کی جادوگر حیث آتا کمزه کم چوي فاولقي السحرة سجدا قرآن مجید دل واقع پلند ختمی د موسی علیہ السلام امسا چې هغه ټول ارس لوړ تیر کړ جادوګران په دې خبره پوه شو
چې دا جادو نه دی، د سره د الله مدد دی، دا د رښتیو د الله پیغمبر دی. فالقي السحرة سجدا، نو پریوتل جادوګران په سجده کې. قالوا او چغه کا ویل آمنا برب هارون، مونږ ایمان راوړو پر رب د هارون علیه السلام او موسی او پر رب د موسی علیه السلام. قال آمنتم له، فرعون دلته کې اوس دوړه دباو غورځي، جادوګرانو ته وایي تاسو ایمان راوړې دي پدې موسی علیہ السلام باندې قبل ان اذن لكم، مخکې زما د اجازت نه بغیر خو یو مرغیم پر نشیواله، دا تاسو څنګه زما د اجازت نه بغیر په د باندې د وړاندې نه ایمان راوړې دي. د ځان ته رب ویلو، رب اعلی، او ځان ته خدای ویلو. او بیا وانه لکبیرکم، دا تاسو مشر جادوګر دی، الذی علمکم السحر، کم چې تاسو ته خودلې دی جادو، دا تاسو د مخکې نه منصوبه جوړه کړې و، دا زه نه منم. فرعون سیاسي چغوله ګوله او بیا دمکی ورکوي، فلوقطعن ایدیکم، زبا کټ کم استاسو لاسونه و ارجلکم، او استاسو خپې من خلاف عدل بدل، ولو صلبنکم، او خامخارا زوړند بکم تاسو، فی جذوع النخل، پتانو د کجورو کې، د کجورو پتانو کې بمبر راز وړند کم، پانسی بم کم. ولا تعلمن اینا اشد عذابا، او تاسو ته پته ولګي چې کوم یو په مونږ کې زیات سخت سزا والا دی. وابقا، او سوق باقی پاتې کیدونکې دی. قالو دغه جادوګرانو ورته فرمایل چې د یو څو لازم مسلمانان دي، نو مسلم جادوګرانو ورته فرمایل لن نؤثرک، ځان مستړی کوه فرعون، مونږی چری تعالی ترجیح نه درکو، علی ما جاءنا من البینات، هغه سیس باندې چې راغلي دي مونږ ته واضح دلیلونه د موسی علیہ السلام د پیغمبره، د الله د وحدانیت دلائل صفا مونږ ته واضح پډاګرال. اوس د دې نه بعد مونږ ته ترجیح نه درکو، تا ته رب نه وایو، ځان مستړی کوه. والذی فطرنا، او هغه الله چې مونږه پیدا کړیو، فقضی، بس تو کما انت قاض، هغه چې تکون کې دی. جادوګران ورته الله استخلاص تور د تیرا څنګه چې موږ پښتو کې وایو، فقضی ما انت قاض، لا استخلاص او تور د تیرا تبسو کې مړه. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو کې د دې ژوند دنیاوی، یعنی زیاده سے زیاده تو موږ نه د دنیا ژوند والے کنه بڑبم کې کنه نور خورا سره سن شکولې. ان آمنا بربنا، تحقیق سره موږ ایمان وروړې ده په خپل رب باندې. لیغفر لنا، دې د پاره چې وبخي موږ ته خطایا نازمون ګنا. وما اکرهتنا علیه من السحر، او هغه چې تا په مونږ باندې په زور او په زبردستیا جادو، مونږ واړو چې دغه جادو مرات الله معاف کې، مونږ خو د خدای د پیغمبر مخ کې بے ادبی کړې ده، دا ایمان هم ذکر وړو چې دغه بے ادبی مرات الله وبخي. والله خیر، الله بهتر دی، وابقا، همیشه باقی پاتې کیدونکې دی. فرعون ویل ز باقی پاتې کیدونکې یم، او دی ویل چې نه الله بهتر دی، الله همیشه باقی پاتې کیدونکې دی. انه من یات ربه مجرما، خبر دا سوک چرالو خپل خدای لپدا سه حالت کې چې مجرمو ګناګارو، فإن له جهنم، نو بشک د پار دوزخ دی، لا يموت فيها، پدغه جهنم کې نه بده مړ کیږي، ولا يحيى، او نه بجوند کیږي، یعنی نه بمری او نه برغیږي. ومن یاته مؤمنا، او سوک چرالو الله پاک لپدا سے حالت کی چې دې ایمانداری، قد عمل صالحا، قد عمل الصالحات،
او تحقیق سره د کړي دي نیکیانی ومن یاته مؤمنا سوک چراشی الله پاک لا د ایمان حالت کی قد عمل الصالحات چکړي نیکیانی ایمان سره سره په دنیا کې خواري کړي د نیکیانی غټلې دي الله دې مونږ او تاسو لم پدې فانی جون کې د نیکو د غټلو موقع پلاس باندې راولي فاولائک لهم الدرجات العلا مداخله کشته د دوی د پاره اوچته درجه جنات عدن باغون دی د همیشه پاتې کېدو تجری چې رواني وي بهيږي با من تحت الانهار دغه باغونو دونو دلان دي د بنگلو په خوا کې نهرونه خالدین فیها اسیږي بدوی همیشه حل تکي فذلک جزاء من تزکا او دا باغونه دا جنتونه بدله ده هغه چا چې ځان پاک کو په دنیا کې د شرک نه ځان پاک کو د بدعت نه ځان پاک کو د ګنده خیالاتو نه ځان پاک کو د فاسد عقایدو نه رذیل اخلاقو نه او خراب عملونو نه ځان پاک کو الله دې موږ له پاکیزه ژوندۍ را نصیب کړي ولقد اوحینا الی موسی وتحقیق سرا حکم لګل موسی علیہ السلام ته ان اسر بعبادی چشپا پشپا بوزا زما بندگان فضرب لهم طریقا فی البحر یبسن نو جوړه کدوی د پارا او حد دوی د پارا یو لار په دریاب کې خشکا لا تخاف درکا ولا تخشا خطر مکوات د رانیو چګینی تا بسو کراونی سی ولا تخشا او مېری گد ډوبېدونا فاتبعهم فرعون بجنوده د موسی علیہ السلام لخر چې پوری غاړه پوری وته نور پسې ورو لګي دوی پسې فرعون خپل لخر سره فغشيهم من اليم نور راگیر ک دا فرعونیان دریاب د دریاب بو چپو ما غشيهم اغلوی چپی چکم دوی راگیر کم واضل فرعون قومه او اخویا والفرعون خپل قوم فرعون راو لګي د خپل قوم اخویا ولو په دنیا کې مهلاک کو او تاسو مخ کې آیتونه ویلي دي فرعون په قیامت کې مخ کې رواني او دا فرعونیان ډله بور پسې وی جهنم ته به راسي وما هدا او کوئی نشو سملاره ورتو نه خودلا یا بنی اسرائیل ایدا او یعقوب علیہ السلام اولادا قد انجیناکم من عدوکم منتصر اخلاص کے استاسو دشمن نام وواعدناکم جانب الطور الایمن او مونږ تاسو سره وعده مقرر کا طرف د کوهی تور خې طرف ونزلنا علیکم المن والسلوى او راولګل مونږ پتا سبحان دې من او سلوا خوراک کلو خری من طیبات ما رزقناکم پاکیزه سوترا غسزونه چې کوم روزي مونږ تاسو له درکړی دا ولا تطغوا فیه او زیاته مکوي پدی تیار روزه کی فیحل علیکم غضبی گنی نازل بشی پتا سبحان دې زما غضب ومن یحلل علیه غضبی او پچام چې نازل شي زما غضب زما غصه فقد هوا یقینا دیشو تبا دې بیا غرق شو دې ډوب شو و انی لغفار نو یقینا زخا مخا پسیغه د مبالغه سره لوی بخشش کوونکې مال من تابا چاته چتوبو بس و امنو ایمان وروړي یقینو کی وعمل صالحا او کی کار نیک ثم اهتدى بیا پسملار پاتشی وما اجلک عن قومک یا موسی اول جلتیو کتا اے موسی علیہ السلام د خپل قوم نام موسی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سراویا کسان روان کړي دي خدای ته مخ کې روان دي وغیشا تشات ور پس روان دي نو الله ته ندا ته پوسو کو چې داتتی ولې تیز مخ کې روان دي هغه دي پریخي دي قال هم اولئک علی اثری موسی علیہ السلام ویلا غید غدی ما پسی دیجی
وعجلت الیک او ما ستا طرف ته تلوارو کا رب زما رب لترضا چې ته ما ناراضی شي. د جمع صف چې کله ودریږي کنه د جمع صف دې کې به تلوار کې چې اولنی صف کې راته زه ملوش چې معنا الله راضي شي. د جمع په باندې کې په صف کې به کوشش دا کې چې زه په اول صف کې زهونی سمګنی ورپسې دویم نمبر کې تلوار بکې زر. قال فإنا قد فتنا قومك الله فرمایل خزام نمونگا فتنہ کے واچول امتحان کے واچول استا قوم من بعدکا استا دراتک نرستا تو کوہی تور ترالی او استا قوم بن اسرائیل غد استا نرستا پا فتنہ کے واقع شون آزمائش کی وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ او اغا اخویول سامری اغا خویولی دی تاو سامری مخکم ویلے ہو سورہ آراف کم قصت رشیو ہم د بنی اسرائیل هغه سر زر چور اغوند کو د سخی او ډانچه ته جوړا کا. فرجع موسی الی قومه واپس لاړو موسی علیہ السلام خپل قوم لا غضبان اسفا د غصه نډکو. قال یا قوم ورته ویلو زما قوم علم یعدکم او علم یعدکم ربکم ولتاو سر وعده نه کړی تاسو رب وعدن حسنا وعده خا تاسو سره خسته وعده خپل رب نه کړی. افطال علیکم العهد آیا وګدا شو پتا سمودا ام اردتم ان يحل علیکم غضب من ربکم یا تاسو دا اراده کړی دا چې نازل شي پتا سو باندې غضب د خپل خدای. فاخلفتم موعدی دیو جن تاسو خلاف کو زما د وادي. قالوا ما اخلفنا موعدک اغي ویل مونږه خلاف نه دکړې ستاد وادي بملکنا خپل اختیار سره ولکن حملنا لیکن مونږ ستا په مخالفت باندې راتیس کړلې شویو مونږ سامری روچت کړي ستا په مخالفت باندې په خپل خو توبه خدا چې مونږ ستا مخالفت وکړو خو هغه راتیس کړیو. بعض اوقات سړی په خپل نیکی په خپل نیک وی نیک خو خراب ماحول لپګوت ورشي شریر لپګوت ورشي اب خپل سم د می خداغه په ورغلاولو باندې داغه په شیطانه باندې دا غریبم غرق ډوب شي. ولکن حملنا اوزارا لیکن مون باندې اوچت کړل شي دی بوجونا من زینت القوم هغه خایست زیورات د قوم د فرعون. فقذفناها ناغم غرزول دی فکذالک القى السامری دغه شان جوړ کړي دی غرزول دی سامری هم ازمونګه کالی او خپل کاله سامری را واخستو هغه نه اسخه جوړ کوم. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار الله وی راوی وستو دی د پارا یو اسخه جسدن چې دا تش د سخی او جسدو یو دړو له خوار چې هغه د پاره د غوا غونتا आवाज خوار د غوا आवाज ته وي. هغه د کالجونو کې چې کله نوې طالب ورشي سټوډنټ بیا دا نور زاړه چې دی په فولینګ کوي بیا په د غوا आवाज کوي غیله وردین. فقالوا هذا الهکم نو ویل دا تاسو معبود دی و اله موسی او معبود د موسی د فنسیا خو هغه نه هیر شي ویل. افلا يرون ایدوین ګوري الله يرجع الیهم قولا چې دا څخه غدی له جواب قدر ابن شي ورکوله د خبرې. ولا يملك لهم ضرا او اختیار نه لري دوی له د نقصان د فکولو ولا نفع نه د ګټي ورکولو نه د دوی نه نقصان لري کولې شي او نه دوی ته ګټه رسولې شي یا نه دوی ته نقصان ورکولې شي که عبادت ونکي او نه دوی ته ګټه ورکولې شي که دوی ټول عمر عبادت وکي. ولقد قال لهم هارون او تاخی سره ویلو دوی ته هارون علیہ السلام من قبل د دین وړاندې یا قوم زما قوم انما فتنتم به تاسو باندې ازمیخ شوه د سخی په وجبان نه. و ان ربکم الرحمن او یقینا تاسو رب رحمان ذات ته الله دې
فتبعوني نزما پلا ربان چلی واطیعوا امری او زما خبرو منی قالوا اغیول لن نبرح علیه عاکفین مونږ برابرم د شانتی دیسخی سره ناسیو عاکفین اعتکاف کوون کی بو بس منجوران بو دیسخی سره حتا يرجع الینا موسی تر دې چې واپس راشي مونږ ته موسی علیه السلام قال یا هارون ویل موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام تا او هارون علیہ السلام ما منعکا سشستر ایثار کې ازرائیتهم کوم وخت چې تا دیول د ضلوا چې دی گمراه شو الله تتبعن تما پس ول نه راتلی افعصیت امری آیتا زما خبر رات کړي د زما حکم قال هارون علیہ السلام ورته وی ابن امه ای زما د مور زویا لا تاخذ بلحیتی منی صدما د ګیرینا ولا براس یوم د سرنا ما د ګیری او د سرنا منی سا دلته ګورا قرآن مجید کې په سورۃ طه آیت نمبر 94 کې سلور نبی آیت کې د ګیری تذکرہ رااله او د چا ګیره ذکر شوی دا د هارون علیہ السلام د پیغمبر وقت او څومره ګیره ذکر شوی دا ورته وی لا تاخذ بلحیتی ما منی صد ګیرینا نو معلومیږي دا چې هغه موټی کې راتلا نیولې کېدا نو دې ځنه علما وی چې یو موټی ګیره د نارینه د پاره ساتل دا واجب دی یعنی فرض عملی دی واجب معنا فرض عملی په عمل کې دا سکول دا فرض دی فرض او یوځه کې الله پاک فرمایلی دي چې شیطان کلا دغه شو مردود شو پنځمه سپاره کې تاسو ویلو هغه الته ډېر ډټای سره قسم خوړلو الله زب استاد بندگانو تستا په سملار کینم نه به پرېدم سملار نه به اړو د سملار نه د اړولو یو څو طریقې ابلیس بیان کړي ویل تا قرآن مجید را نقل کړي دي د پاره چې قرآن خان نمخ کې نه خبر شي او پدی غتکو کې پدی جالونو کې د شیطان گیر نشي پای کې یو دا ویلیو ابلیس او الله را نقل کړي دي چې زبدی ته وسوسه ورچو مدی به د خوده ورکړلې شي شکلونه به بدلای الته حضرات مفسرین فرمایي چې د خوده ورکړلې شوی شکل یو دار چې الله پاک د په مخ باندې ګیره راټکولې ده ګیره د سړی د پاره خصوصا د مسلمان د پاره زینت ته خایس ته د انسان د پاره د نارینه د پاره په جنت کې باقاعده یو قسم لهوري دا سیدین چې هغه د الله ثنا کوم ټکو سره بیانې تاسو پته شته اغوی وی پاکی دا اغا الله لا چې خذل لویو وختو او کونسو سره زینت ور کړي دي او سړول ګیرو سره زینت ور کړي اوس دا بیا خبره ده چې د ګناهونو په وجه باندې سړی مزاج او مذاق دا تباہ برباد شي صلاحیت چې کوم ولا الله ور کړي دي د حق د قبول هغه تباہ برباد شي نو بیا سړی ته د خایس په اسبابو کې بدرنګي او قباحت ښکاری ځان ورته بدرنګ ښکاری او د بدرنګوالي په اسبابو کې ورته ځان خسته ښکاری اوس دا مذاق او مزاج خراب شوی دی چې ګیره مې اوخرایله بالکل مکمل د مونډه بریتونه مې مخرایل او شین امرت مې د مخ نه جوړ کو او بیا په سنگار می شیشه کې مختلفو انګلو سره ځان ته ګورم چې زه خو ډیر خسته ښکارا کېږم دا زما مزاج خراب شوی دی دا زما زړه د ګناهونو د وجه نه تور شوی دی دا سکی یو حدیث کې راغلی دی الله پاک هر ګناهګار ته بخنه کوي الا المجاهرین پخکارا جاره چې ګناه کوي هغه ته الله بیا بخنه نه کوي پخکارا جاره ګناهونو کې د زنانو ګناه ده بے پردگی چې چا سره نکاح روا کیږي هغه نه پرده نه کوي ستر نه کوي نو دا د ښکارا او د جاری ګناه ده او د سړی د پاره جاری ګناه چې د مخنا د نبی له صلوات و سلام پاکیزه سنت لري کوي د خدای د بغاوت چهره اخسته ده
مونږ به صرف دومره کو چې د محبوب شکل به جوړو د نبی له صلوات و سلام نبی له سلام د الله پاک محبوب دی مونږ به صرف هغه شان شکل جوړو نور حقیقت به خدای نه غواړو چې هغه شان حقیقت هم مونږ کی یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت تو اسے کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں نو هارون علیہ السلام ویلا تا خذ بلحیتی ما گیری نمنی سام دې زن علماء دا وی چې د هارون علیہ السلام دومره ګیره وا چې موټی کې نیولې کېدا د موټی نه ګیره کمول یا خریل یا دا اوس وخت چې دا نوجوانانو ورګه کې ملاري ماري شروع کړي د نخري پیخي په کوي فیشن دا فسلور مذهب ناروا دي دا ګناه ورته وایي ولا براس یومنی سماد سر د وختونا انی خشیت زویر دمان تقولا چې بیا برات تدا سی فرقت بین بنی اسرائیل تا فرقه واریت پیدا کو ډل د بنی اسرائیل ولم ترقب قولی او زما خبر دی یاد او نساتلا قال فما خطبك یا سامری موسی علیہ السلام چې پوه شو چې غلطی د هارون علیہ السلام نه دا نور مخامخ شو او سامری ته وستا حقیقت ده سامریا قال بصرت بما لم يبصروا به ما وقت هغه چې کوم خلکو نو لیدلی تا سامری چې یوځه کې د پرورش د پار الله پاک جبرئیل علیہ السلام براله غلو د جبرئیل علیہ السلام د براق د خپي خور دلی و چې هغه براق به کوم ځای نخ پوهچ ټول التبا فورا شینکې وټو کېدو نو د تپتا و چې دی کې دی خوره کې یو قسم له حیات شته دی یو نوغه د حیات ورکشته دی د ژوند فقبضت قبضه من اثر الرسول نو ما یو موټه خور را خسته و دا هغه پات شوی اثر د را لګل شوی فرښتې جبرئیل امین فنبستها نو هغه خور ما ځان سره ساتلې و ما وا چولم دغه د سرو زرسخی کې وکذالک سولت لی نفسی بدغه شان ما تخپل زړه دا خخ کارا کنه دا بعضی کس د ګناهونو په اډاپټ کولو کې او ګناهونه تخلیق کولو کې داسي تخلیقي مزاج والی نوې قسمه ا ګناهونه معاشره کې دغه کوي کریټ کوي دا هغه قسمه نسخه وا قال الله فرمایل قال موسی علیہ السلام فرمایل فذهب زرقشا خیری ورتو کی موسی علیہ السلام لړ خپکو ز قوم هدایت ترا بل موسامری ظالمتا شرک تراو بلل گمراهیت درو بلل ما سره فزت شوی نو ز خیره ورتو کا فذهب موسی علیہ السلام ورته خیرو کذا لاړ شل رشا فإن لك في الحياة استالبار وپجن کی وی ان تقول تب خلق تو لا مساس ټچ می ناٹ مال غوتی مروړی لا مساس مال غوتی رونړی ما سره ټچ نشي ګوره سامری باندې الله د فرعون د موسی علی السلام د خیرو د وجنام دا یو مرض لګولو چې د سره وکم انسانم ګوتی ټچ کی بس د دبم تبا 104 شوا او چا به ولګوتی وړي داغه بم تبا 104 و الله سره هر رنگ درانشته دی الله سره هر رنگ درانشته دی ګوره نو د بچکل لري نبی انسان ولیدون ورته مال غوترو نه ګوره مال غوترو نه اوس متبه لګه خشوي د لګه په قلار شوی د کتار لګوتی وروړي بیا به متبونی سي او تابم تبونی سي نوم دا چې به والی لا مساس ټچ مینات وان لك موعدا لن تخلفهم او شتر استاد پار یو وعده چې چری بداغه نه خلاف نکېږي وانظر الى الهک او است تماشا کا وها موسی علیہ السلام خو جلالی پیغمبر دی اوس د معبود تماشا کا وها د سخی الذي ذلت عليه عاكفا چټول اور استاغه سرا معتکف او اعتکاف ته کول او منجور د زار نه جوړ کړو لنحرقنه زر دې چې مو اوس خامخا او بس وزو مونږ دی ثم لننسفنه في اليم بیا د دایره به مونږ واچو په دریاب کې نسفن فالو زول سرا چې پته مونږ لګي انما الهکم الله الذي بیا موسی علیہ السلام چې کله اغسخه اوس وزول ایره په دریاب الہو کا نبی قوم ته متوجی شو انما الهکم الله الذي خبر دادا بلنه دا تاسو د ټولو د عبادت لایق هغه الله دی لا اله الا هو چې نشته د لایق د بندګۍ هیڅ څوک سوای دا غنا وسع كل شيء علما
فراخ دی هر شي ستا د هغه علم د الله علم هر شي ته شامل دی یو شی د الله د معلوماتو نه بهر نه دی رمضان المبارک کې روزه په خلتا سو د الله کلام تناسی د الله کتاب ته تاسو د الله د علم نه بهر نه ورته پتا بلکې چې کم نیت او اراده سره ناس یو اغه نیتونه او اراده زمونږ الله ته معلومه دي